قسم उस वक्त की जब वक्त हमें आवाज़ देता है। कसम उस वक्त की जब वक्त हमें आवाज़ देता है, जवानों की ज़ुबां पे नारे तकबीर होता है। सलामونه احترامات کتونکو امید او هیله لرم چې روغ جوړ به یئ. 14 اګست اور د ازادۍ ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده. نو په خپل کلي کې یو، چونکې باران هم دی او موسم هم داسې ګډوډ دی، چېرته کې تللی نه یو. نو ډېر ګران او قدرمن ملګری جنود مانهیل هم را سره ولاړ دی. نو مونږ وی چې ولې نه تر خپل وسه پورې به یو کوشش وکړو او د خپل اظهار کولو د خوشحالۍ او د هغه نه به په دې موخه باندې څه واورو. صحیح ده. باران هم راغی ځکه چې بیا رانه دغه پاتې کېږي. نو غزل نه مخکې دغه دوه شعره وایم نیازلي شاه چې انسان وکړه په ژوندون ته حفاظت د وطن. انسان وکړه په ژوندون ته حفاظت د وطن، په مرګ به چرې له حده خاورې نه کړي ستا حق بدن. وطنه بل ملک کې تابوت کې هم خوشحاله نه یم، وطنه بل ملک کې تابوت کې هم خوشحاله نه یم، کفن دې هم نه وي خو پروت چې یم ستا په لمن. نن غزل داسې ده چې شي خړوب پیار یو ګل اره یو ګلزار د وطن. چې شي خړوب پیار یو ګل اره یو ګلزار د وطن، زما د وینو یو څاڅکی کې د شیزار د وطن. او چې ورته ګورې نو په زړه کې مستي شور جوړوي، چې ورته ګورې نو په زړه کې مستي شور جوړوي. هر یو ګودر، هر یو نختر، هر یو چنار د وطن. او زه یې په خپله خوږه غېږ کې را لوی کړی یم، زه یې په خپله خوږه غېږ کې را لوی کړی یم. اشکې قربان مې خویندرونه مور او پلار د وطن. مننه. او زما مورجانې چې بېخي راپسې ونه ژاړې، زما مورجانې چې بېخي راپسې ونه ژاړې، که چېرې ساه مې له تن نه ښه موځي په لاره د وطن. مننه. او اخري شعر پکې څه داسې دی چې جنونه ښکلې په نړۍ ښکاري خواږه پښتانه، جنونه ښکلې په نړۍ ښکاري خواږه پښتانه، لکه لونګ خواره واره دي په رخسار د وطن.